امریکا غږ رادیو آشنا رادیو. بخښنه غواړم تاسو خبره مې قطع کړه. بیا یوسف زی صاحب تاسو په نوسانه خبرونه کې د دې چانس لري چې ځان ته سندري خوښي کوي که کومه موسیقي مخوخي د لپاره چې ستړي نشي نو کول شي چې تاسو سندره خوښه کوي چې څو شي به تاسو د خوښ سندره تاسو وغږو. بس زما خو تاسو په طبيعت په دومره موجود شوی معیار سره ملګری سټانډرډ سره نو بس د ناشناس اواز بنوي او هغه غزل حمید بابا یو غزل ویل خط په مخ د سنم راغی کسبنګ مې شو په حاله کې په دې باندې مونږه تضمینونه لیکلي دي د خیام روم په لیکل لري احمد شاه سایل سم په لیکل لري امام په لیکل علي خان په لیکل زباغه تضمینونه د تاسو تور خو اول ما ته کدا غزل واوري د ناشناس आवाज نو زبا ډیر مشکور یم تاسو مننه د زمونږ پروډوسر صاحب سندره تاسو ته تیار کړی دا نو درنو قدرمن اوریدونکو سره به د سندره ووري یوسف زی صاحب بیرته تاسو نه اوریدونکو له هیله کو چې موږ سره په خبرونه کې اوسئ. Kurma dastanam ragi kasmos wishwa bahalanye khat kurma dastanam ragi kasmos wishwa bahalanye daye khas waqt ki nemna kajalashwa bahalanye daye
عبدالحمید نابدا چطور مندلی و دریاب نه بنا لگی نابدا چطور مندلی و دریاب نه بنا لگی مطبر ما دستنم راغی کسبور پیشوا کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 0.15 قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د آشنایانو ادبي دیری ته غوږی او موږ سره په خبرونه کې یاد پښتون او د خ قلم خاون شاعر او لیکوال شیرین یار یوسفزی صاحب په خبرونه کې ملمره درنو اوریدونکو اوس هماغه شی ور رسیدلې لکه څنګه چې یوسفزی صاحب مخکې ویلې چې کوم د حمید بابا کوم شعر چې تاسو د ناشناس په خولي غږ کې واوریده دا غي په تضمین یوسفزی صاحب هم یو خپل شعر لیکل دي نو یوسفزی صاحب ته بلنه ورکو چې په خپل غږ اوریدونکو ته دغه شعر واوري مننه یوسفزی صاحب مهرباني وکړئ سره شوخي د تور لیمه دا که صحبه د په پیاله کې سره شوخي د تور لیمه دا که صحبه د په پیاله کې دا سره لب سپینه خوله دي که یاقوت په غاله کې روز و شب لغری و ډکته د اندوه و دواله کې روز و شب لغری و ډکته د اندوه و دواله کې خاده چالي دلته په دا وړه سلساله کې دغه اوخ کې د مینځ د رخسار په دالارو دغه اوخ کې د مینځ د رخسار په دالارو که بهیر د وبو جوړ د په کوم رو د په ویاله کې نوې خطي لازری د سپنګمۍ پرنا بریخي نوې خطي لازری د سپنګمۍ پرنا بریخي یا مکشت چې زلیږي د رخمو د شاله کې د لیمو په سرخمار کې ککې تورې هڅه زیب کا د لیمو په سرخمار کې ککې تورې هڅه زیب کا لکه داغ چې یو زینت وي په میانځ د ګل لاله کې لکه سوچ چې مې مونږ شي په شیون کې له هجرانا لکه سوچ چې مې مونږ شي په شیون کې له هجرانا سبوای مکشته د بلبلو په ناله کې خواري هیڅ د مشاته د هنر خام د هر خیات ته خواري هیڅ د مشاته د هنر خام د هر خیات ته ما د زړه زګر خړلې ستا سرسنه سنباله کې په انکار به استومان کا لستم بکنار کا په انکار به استومان کا لستم بکنار کا یو اثر می هسشته ده په تمثيل او حواله کې دا غزل چې ما رقم کړو سوم بیا که تضمینی ده دا غزل چې ما رقم کړو سوم بیا که تضمینی ده درې غټول په توله وای دا سیواړه عبدالله کې دا د حمید بابا په دا کلام باندې ما تضمین کړی دی او ډیر خپل یوسفزی صاحب خدای دې ګوته مخاوري کا واخ کولې ملیکلو بیا هم تاسو په اجازه قدرمن اوریدونکو ته ورزو چې اغونه پښتنو کو خو د مخکې دینه چې قدرمن اوریدونکو تاسو نه پښتنو کې یوسفزی صاحب زه یو پښتنه لرم جی تاسو په نظر شعر هنر دی کا علم نو شعر خو بنیادی طور خو هنر دی البته تعریف نه وایم چې خپل دغه لیکل یو هنر دی کا علم دی وبخه د بنیادی طور دا هنر دی خو بغیر د علم نه دا هنر خنشي کېدل دا کېدای نشي دا هنر تکمیل ته الورسي چې علم ورسره وي یعنی علم او هنر دواړه د پشیر لیکلو کې لازم او ملزوم دی او بل سره bale لازم بالکل دا خبره دی bale تاسو بیا اوریدونکو ته ورزو وبخه
زه نه غواړم تاسو نه نور ډېرې پوښتنې وکړم ځکه اوریدونکي ته باید چانس ورکړو. مهرباني وکړئ اورم د آشنایانو ادبي ډیره ده. قدرمنو خورې زه تاسې او د آشنا راډیو ټولو کارکوونکو ته او بیا خصوصا یوسفزي صاحب ته د زړه له کومې خپل سلامونه ډالۍ کوم. وعلیکم سلام. پروفیسر صاحب تاسو ته هم ډېر ډېر سلامونه. مخکې یوسفزي صاحب په خپلو خبرو کې وفرمایل چې د پښتنو په هکله ډېر هغه متاثر دی چې یو پښتون راجګي یو بل پښتون وژني او بل د ګران خور په ننني سرلیک د خپرونې کې یو کلي په باب و شعر و تصادفا دا زما شعر هم د دوی د شعر سره او د یوسفزي صاحب له فرمولې سره سر کوی ته هیله وي. زه به یې تاسو ته وړاندې کومه زما هیله ده. مهرباني وکړئ تاسو. دا چې خر سپېره ښکاري دغه زموږ کلی دی او دا زما د ګران کلی دا په غم لړلی دی. ما چې پکې سندرې او شعرونه ویل ټولو مشرانو ته مې ترونه ویل او ټولو مکتبیانو مکتبونه ویل. دا چې نن پردو په ما بیا رالمسولی دی او دا زما د ګران کلی دا په غم لړلی دی. نن په چوپو خوله ټول مشران وینم غږ کولی نشي عالمان وینم او پاتې له تعلیم ښکلي ځوانان وینم او اوږد ببر سرونه بېکلیان ګرځي. دغه خپلې ګرانې مور او ګران پلار راکلی دی او دا زما د ګران کلی دا په غم لړلی دی. ستا د برې مور نارې سورې وینم او زما د یتیمانو سترګې سرې وینم او تل په چغو سر دې زه یې ښې وینم. زما او ستا د دواړو زړه په سره سیخ ویلی دی او دا زما د ګران کلی دا په غم لړلی. راشه چې زه ته سره جوړه شو راشه چې زه ته سره تر غاړه شو دوست او دشمنانو ته به دواړه شو یعنې دوستانو ته او هم دشمنانو ته نور نو که دا فعل کړو ویجاړه شو هم یې سرزوال زامن هم ستا زوی وژلی دی. دا زما د ګران کلی دا په غم لړلی دی. د تاسو نه ډېره مننه. مننه تاسو نه. یوسفزي صاحب تاسو زموږ د قدرمن ورور شعر واورېده؟ بالکل دي ډېر ښه مزېدار لیکلي کړي دي او دغه احساس دی. بس خدای دې دوی ته هم دغه ناقرار زړه قرار کړي. یوسفزي صاحب تاسو سره یو ځای بیا هم یو اوریدونکو ته ورځو او دلته زما په لاس کې ستاسو یو شعر دی یوسفزي صاحب چې د کابل په نوم تاسو لیکلی. نو د یو اوریدونکي د پوښتنې نه وروسته به او پروډوسر صاحب وایي چې علاقه لري چې اول وایي شعر ولوله بیا وایي اوریدونکو ته ورشه. نو که ستاسو اجازه یې زه به د ستاسو شعر اوریدونکو ته واورم. اجازه ده. تاسو په څو لاندې شیبو کې د دغې خپرونې اورېدو ته رابولي چې زموږ